نن را سره موجود دی عاصم خان چې د خان واینز هانر هم دی ایډیټر هم دی او هغه څه وایي خلک آلینال دی بیا ما مطلب به ته خیره خفه نه شي بس یم زما د خور په چې دا مو ته به جینۍ لاړله لکه د جن په شان ته د جن په شان ته غیبه شوله تاسو له راځم عاصم وایي دا بل ملګری ناست دی خفه دی زړه ته یې غم اچولی دی مخ ته یې باټۍ اچولی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نامه دې څه ده ایوب خان جی بالکل داسې یو جینۍ راغلې وه تاسو واده کړی دی یاره واده خو مې نه دی کړی ولې یاره بس لاس دغه مې واده نشته نه واده مو پریشانه دی کړی او جی عاصم بھائی دا دی څه بالکل دوی له واده نه دی کړی نو کوي به واده به کوي یاره وږ به کې انشاءالله بس وکړه پاتې دنیا ده ګوره او پاتې دنیا خو ده کار ټیک کا کار به انشاءالله ټیکو چې کله واده مې انشاءالله تاسو هم پکې انشاءالله دا زیاتره انټرویوګانو کې موږ دا کوېسچن کېږي چې لکه دا سوچ څنګه راغلو دا یو حادثاتي توګه راغلو خو لومړنۍ ویډیو زموږ چې کوم د پاکستان او افغانستان هغه وخت کې ډېر زیات کلیشز خپلو کې دي عوامو اوس هم هغه نفرت چونکې جاري دي نه او دا لک مینه یاد یاره زما سره داسې لوسه پر داسې حادثه نه ده شوې لکه دغه او دا بالکل حادثه ده کتونکو تاسو ووایئ په کمنټس کې ووایئ چې دا د منلو خبره ده چې دومره ښکلی انسان د سره به چا مینه نه کړي یا به د چا سره مینه نه کړي دا د منلو خبره ده نه ده که نه ما ته هم پته ده او جی ما واده کړی بچیان شته او دو بچي مې دي او هغه کشته چې کومه غورځېږي نو زما به کوشش دا وي چې ما ته کوم ټولو کې ګران دی به ځان سره د لاس ونیسم او لاړه به یې کړم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 410 KPK نیوز قدرمندو تاسو په مخکې ویډیوز کې د خان واینز کرکټر ما سره کتلی دی او نن را سره موجود دی عاصم خان چې د خان واینز هانر هم دی ایډیټر هم دی او هغه څه وایي خلک آلینال دی دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مه شي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه چې تاسو دونه قیمتي ټیم وویستو زموږ خواته راغلی یو جهان مننه ډېره زیاته مننه ما خو ستاسو نامه واغېشته عاصم ستاسو نوم دی عاصم خان او کوم ځای سره تعلق ساتئ 410 زوړ بازار سره ډېر زیات ماشومان نو ډېر ماشومان تاسو خوښوئ څه فیل کوئ دغه وخت کې چې ماشومان تاسو پسې منډې وي او تاسو نه تپوسونه کوي ډېر ښایسته کوېسچن هم وکړو داسې اکثریت له شوي دي چې موږ سره زیاتره الله دې زموږ پلار وبهي پلار را سره ناست و ګاډي کې او روان و اوس دغه کې یو ماشوم راغی او په شیشه را کېښودل وي د خان واینز والا سره دی ما ورته ماشومه سایډ ته شه په زر مې ورته بریک واخېست بیا ورسره میلو شو پلار راته کتېدل داسې لکه ریحان هم شوم خو بس ماشوم و چونکې نو داسې واقعیت زیاتره کېږي مخې له راشي خوشحال هم شو او چې دونه مینه موږ له خلک راکوي عاصم سوچ څنګه راغی او هغه کوم سنو چې دې طرف ته رالی لکه هغه تاسو وایئ چې زه به یو چینل جوړوم او په هغې باندې به زه اصلاحي ویډیوز هم کوم او فني ویډیوز به هم کوم دا کم سنو کم تاریخو او سوچ څنګه راغی دا زیاتره انټرویوګانو کې موږ دا کوېسچن کېږي چې لکه دا سوچ څنګه راغلو دا 2016 کې زموږ دا کشر ورور چې کوم ساده ګل کرکټر کوي دی به داسې لږ روان ګرځېدو خو د هغه په وجه باندې موږ دا کوشش کولو چې یاره دله د پام غلط کو چې ځان سره یې کې مشغول کو موږ لاړو چکر مو وهو د جمعې ورځ وه د مانځه نه پس لاړو هسې موبایل راواخېسته یو ویډیو م شوټ کړله هغه ویډیو ډېره زیاته خلکو په فیسبک باندې موږ ډومبې ویډیو ورکړله خلکو وکتېدله نو د 2016 نه واله تر 2025 پورې چې موږ دا کم سفر وکړو نو د دې بنیاد چې کوم نو دغه چې زمونږ کشر ورور لږ روان ګرځېدو هغه دغه په وجه باندې شکر دی نن هغه هم کامیاب دی او شکر زموږ چینل یو پهچان موږ ته خدای راکړو د هغې سیز په وجه باندې د هغې نه بعد بیا تاسو سوچ وکړئ چې موږ به راځو او دغه شانتې به بیا اصلاحي ویډیوز به هم کوو او داسې یو میسج به کنوی کوو کتونکو ته نو که نه د ړومبي نه څه سوچ نو بس دا یو حادثاتي توګه باندې تاسو راغلی دی
بالکل جی پهله نه داسې څه سوچ نه و او یو حادثاتي توګه راغلو خو لومړنۍ ویډیو زمونږ چې کومونه د پاکستان او افغانستان هغه وخت کې ډېر زیات کلیشز خپلو کې دي عوامو اوس هم هغه نفرت چونکې جاري دي خو موږ پکې یو ښه کوشش وکړو یو ښه ویډیو هم جوړه کړله هغه ویډیو ډېره زیاته خلکو مینه ورکړله او وایرل شوه نو د هغې نه پس موږ یو سلسله جاري کړله چې 2-3 بمپنې جوړول یو هم اصلاحي جوړوله بیا پکې یو وخت داسې راغی چې کمپلیټلی اصلاحي ته موږ متوجه شو او چونکې اصلاحي کې تش مطلب لکه زیات تر کو ګورې نو د معاشرې خفګان هم راغونډ کړي وو خلکو ته مخې ته کېږدو نو هغه زمونږ مشر ورور دی هغه زمونږ سپورټ موږ له راکوي موږ د وجې خیر دی 2-3 پنې جوړوي یو اصلاحي کوي نو خلک به مطلب مشغول وي او کم د ستاسو پین پال ورځي نو په یو شیز باندې به تاسو نه بور کېږي نه مشر ورور نوم مو لګول آصف خان نوم دی هغه چونکې د کیمرې په شا دی په سکرین نه راغلی نه جی نه د کیمرې په شا دی چې څونه سټوري دي څونه دغه دي زیاتره موږ له هغه ویډیو سټوري راکړي سپیشل زمونږ چې د قبر عذاب ون ویلینګ داسې هیټ ویډیوګانې چې څونه دي نو دا د هغه سټوریز دي د هغوی به هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې داسې ښکلې ښکلې کښانې او داسې ښکلې ښکلې هغه څه وایي که نه سبق آموز کښانې تاسو له درکوي او تاسو بیا د ایکټ په ذریعه باندې دنیا ته مخامخ کوئ ډېره زیاته مننه کوو د آصف خان آصف خان دا راته ووایه چې د ډېرو ملګرو نه زه هم دا پوښتنه کوم اکثر ترې نه هم دغه پوښتنه کوم چې مینه مو کړې ده چېرته ژوند کې داسې مینه نه حضور صلی الله علیه وسلم سره خو هر څوک مینه کوي الله پاک سره هر څوک مینه کوي بیبي د حاجي سره هر څوک مینه کوي د جینۍ او د هلک مینه یاد یاره زما سره داسې لوسه پر داسې حادثه نه ده شوې لکه دغه او دا بالکل حادثه ده زه ژوند کې انسان چې مینو کې ښه خبره ده خو چونکې دغه شیز زما د بچپن نه واله ته د دې ټیمه پورې کاروباري سوچ کاروباري ذهن نو دغه شیز ته ما ته ټایم نه دی میلاو شوی چې لکه مطلب مینه زه دغه شیز نه بالکل ځکه یو خبره وکړم که نه چې بابا آدم علیه السلام او بیبي حوا د مینې د وجې نه دا دنیا آباده ده بالکل جی دغه هیڅ شک نشته تاسو ولې داسې لکه دا اوس د منلو خبره ده کتونکو تاسو ووایه په کمنټس کې ووایه چې دا د منلو خبره ده چې دومره ښکلی انسان د سره به چا مینه نه کړي یا به د چا سره مینه نه کړي دا د منلو خبره ده نه ده که نه ما ته هم پته ده یاره جی داسې لکه ژوند کې خلک ډېر راغلي دي او لکه یو طرف نه مینه نه کېږي چې د دواړو سایډو نه شي مینه هغې ته وایي نو د یو سایډه مینه زه به دا ویم چې دا مینه نه ده خلکو ډېر مطلب لکه مخې ته ژوند کې راغلي دي خو چونکې زما زړه کې به د داسې خبر نه ما ته ښکارې ویلي دي چې یاره بس خفه نه شئ داسې خبرې نشته زما زړه کې نو بس بیا د هغوی د لارې نه خوښ شوي دي یو بل کوېسچن کومه تاسو خو په سوشل میډیا باندې په سکرین باندې مخامخ یا په خان واینز باندې په مختلفو ډېرو ځایونو کې ما لیدلی چې تاسو په لکه د نور چا په شیشه باندې هم راغلی نو داسې څوک راغلی دي چېرته یو فیمیل وي او هغه راشي او ستا ګاډي مخې ته ودرېږي او بس وایي چې زه خو ځان وجنم بس تا سره واده کوم لکه داسې اکثر زیاتتر کېږي که نه تاسو سره چېرته داسې شوي دي چې بس وایي زه غرق یم تباه یم برباد یم یاره جی بالکل داسې یو جینۍ راغلی وه موږ سره شریک کړې که نه دا کښان هغه جینۍ چې کومه وه نو ما د خپل وټسپ باندې زما په پیج فیسبوک پیج باندې زما نمبر دی که نه په هانواینز باندې هغې په فیسبوک او بیا په وټسپ او بیا مختلف رنګونه کول او بیا چونکې زما د 400 کې شاپ هم دی د موبایلو بیا شاپ ته هم راغلله زه نه وم په ځای باندې نو زما کاریګر ته سوټ او سمنیاري او سپری ګفټونه ورسره راوړل هغه یې پرېوستل زه راغلم زه په قهر وم وویل چې ته نه پېژنې څوک ته څه لا اخلې ریسیپ کوې ته ولې نه ډکې خوشحاله وې او داسې د هغه ته غوسه ما چې څوک دي زړه کې مې دا دغه چې خدای پاکه دا څوک دي خو چې څنګه وټسپ راغلو نو بس زه پوه شوم چې وایي دا خو هم دا جینۍ ده نو هغه بیا ما بلاک کړله ما ورته ویل یاره تاسو دا دغه کوئ دا یو مطلب زموږ پښتون کلچر ته دا شیز نه دغه کېږي سوټ کېږي ته هم د چا مطلب عزت د چا خور به د چا لور به چونکې زمونږ خپله خویندې میندې شته نو موږ د بل هغه هم داسې عزت ګڼو نو ما ورته هم دا طریقه زما خوښه نه شوه چې ته یو انسان سره مینه کوې بېشکه ته به مینه کوې مینه هغه د زړه کې وساته چې حاصلولی نه شي هغه مینه د اړو مطلب اظهار پکار دی نه نو هغه بیا ما بلاک کړله چې بلاک مې کړله بیا د کشر ورور نمبر مې اخیستو نو بیا د پسې په وټسپ باندې رنګونه کول د ماته چې دوه خبرې وکړه بیا ما مطلب به ته خیره خفه نه شي بس هم زما د خور بشه چې دا مو ته بس جینۍ لاړله لکه د جن په شان ته د جن په شان ته غیبه شوله دا راته وایه سم بھائی واده مو کړی دی او جی ما واده کړی بچیان شته او 2 بچي مې دي دوه هلکان دي جینکې دي جینکې دي الله دې د سنې کمل صالح حلوي کی د خان واینز نه روپۍ ګټي کنه خلک وي دا ډیر مالدار دي
او جی بالکل شکر دی ډېر ښه پیمنټ دی راځي خو لیکن د دې دا زمونږ یو شوق دی او د شوق قیمت نی که نن سبا زه ووایم چې هان واینز مطلب پیمنٹ کوي شکر الحمدلله تر وخت نه والا اوسه پورې کوي خو زما بزنس زما شکر دی په یو سپورټ ما سره شته شاته چې زه پسې هغه بیک اپ را روان دي نو زه دې خواته که په ما باندې اثر نه کوي چې زه کسانو ته زیاتې پیمنټ ورکړم په ما هېڅ اثر نه کوي دغه خبره جی تاسو له راځم اسیم وایي دا بل ملګری ناست دی خفه دی زړه ته یې غم اچولی دی مخ ته یې باټۍ اچولی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نامه دې څه ده ایوب خان دغه شانتې خان در خان در لکه موږ خبرې کولې پکار دي چې تا خاندل یاره جی ما ستاسو خبر د غوږې ښې وه چې اسیم صاحب څه وایي که نه ایوب خان په خان واینس کې کار کوي په نور واینس کې هم کار کوي که نه صرف په خان واینس کې نه جی ما خو چې کله د هر څه زده کړي نو دا مې پر خان واینس کې زده کړي دي زما تقریبا وخت څه مو زده کړي دي یاره د ایکټینګ او جی څه کریکټر کوي یاره دې کې خو ما د ملکې پاټونه کړي دي د سوچو مې پکې کړي دي د غریبۍ مې پکې کړي دي د چپا مې پکې کړي دي د هر قسمه چې سره راغلي د ښځو پاټونه مې پکې کړي دي نو اسیم بھائی سره خوشحاله یې یاره الحمدلله خوشحاله یو روپۍ درکوي که نه شوم دی یاره نه شوم خو نه دی سخي دی ځکه چې مونږ په دې ټیم کې دا وخت داسې تېرو چې مونږ لکه رولی په شانتې تېرو لکه مونږ دې پیسو ته مونږ په دې دغه نیت نه یو راغلی الحمدلله زما خپل دوکان دی ډنټری بردان روډ باندې او دغه کاروبار هم دی او د اتفار په راځو بس دا ویډیوګانې جوړو د شوق نه جوړو او جی او تاسو واده کړی یاره واده خو مې نه دی کړی ولې یاره بس لاس دغه مې وده نشته نه واده مو پریشانه دی کړی او جی او اسیم بھائی دا دې څه وایي بالکل دوی لا واده نه دی کړی نو کوي به واده به کوې یاره وکړو به انشاءالله او اراده مو ده شته بس وکړه پاتې دنیا ده ګوره او پاتې دنیا خو ده کار ټیک کا کار به انشاءالله ټیکو چې کله واده مې انشاءالله تاسو هم پکې انشاءالله انشاءالله بس الله دې وکړي چې الله پاک درله یو نیکعمله صالحه قرآن خانه او دینداره به عمله ښځه درکړي امین امین او که نه هغه زه اکثر ملګرو ته وایم چې دعا کوئ چې ښځه مو ښځه وي که نه او چې بالکل بېشک ښه زه به مینه مو کړې ده مینه واده خو م نه دی کړی مینه خو به م کړې وي لسته مینې به م کړې وي یاره کړې مې دي نو ارزي مینې دي که نه پریشتیانجو یاره پریشانجو هم کړي دي نو دا څنګه پریشتیان څو مینې وې یاره تقریبا 3 مې نو دا پریشتیانجو وې دا بالکل حقیقت کې مینه خو یوه وي مینه خو یوه وي خو چې اوس مطلب دا دی تا ته یو سړی د مینې اظهار کوي او در پسې ښه دي پرېږدي نو خامخا نو نه لکه یو سره خو تا اظهار هم وکړه که نه نو بله تا سره اظهار کوي نو هغې ته مې زه به زه خیر دی دې مې ته نه بس دا کومه چې د اخیری وه که نه بس هغه پاتې شو نو بس زه هم پاتې شوم څنګه لکه پاتې لکه د واده نه لکه هغې هم واده نه دی کړی او تا هغې هم جي نه دی کړی بس اوس وکړې که نه ولې یاره بس اوس خو کور کې د لګیارې رونداریانې مې کله راته ویل تللم کتلې او کله وي دلته زه هم ورته وایم ښه صحیح ده نو او نو بس لا پیل خال پاتې دي انشاءالله غرضي شه پکې انشاءالله صحیح ده بالکل ما ته به وایې د واده وای ولې نه تا به زه سپیشل درځو سیره به هم دروړم سیره نه مټېډه وې راوړه نه سیره راوړه ځه ډېره زیاته مننه ښکلې خبره وي کتونکي تاسو ګوري تاسو وینئ بالکل بېشکه مونږ خو د خلکو په مخ باندې خنداګانې راولو او مونږ دا ویډیوګانې جوړو والله اصلاحي هم جوړو او پن هم جوړو مونږ وایو چې یاره لکه خلکو ته یو میسج همداسې ورکړو چې د هغې ته وګوري او د هغې نه هغې والي لکه مونږ هر قسمه ویډیوګانې کړي دي داسې ویډیوګانې هم کړي دي والله چې په هغې کې مونږ خوږ شوي مې دا لاس چې دی دا زما په اوبو کې چې کوم دی نو دغه شوي خوږ شوي او هر قسمه ویډیوګانې هم پکې کړي نو خو لګیا یو لا روان یو پکې اوس هم د ویډیو په سیټ باندې لا ناست یو صحیح ده جی ډېره زیاته مننه اسیم بھائی همغه سیم کوېسچن چې کوم د ساده ګل نه ما کړی و که نه په یو ویډیو کې هغه کوېسچن ستاسو نه هم کومه چې ساده ګل تاسو سره په کشته کې دی او تاسو سره اصغر بھائی دی دا ملګری دی در سره ایوب بھائی دی در سره نو صرف یو کس ځان سره بچ کولی شي څوک په بچ کې د هغوی کوېسچن خو جواب که تاسو اورېدلي نو هسې نه چې همغه یاد کړي اوس نه 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 بالکل ستاسو خبره ټیک ده خو هغه کشته چې کومه غورځېږي نو زما به کوشش دا وي چې ما ته کوم ټولو کې ګران دی هغه زان سره د لاس ونیسم او لاړه به یې کړم ځکه چې دغه خبره چې دا نور ملګري خو به بچ کېږي نو دا نور هم بیا نه بچ کېږي که نه ښه ځکه یو کس بچ ځکه 2 کسان به بچ کېږي که نه تا خو 3 پرېښودل دا اوس
نو بس دې کې دا ګلمکۍ ما ته لږه ګرانه ده او ما سره هر کرکټر کې راځي نو چونګې په ویډیوز کې مې داسې ده چې وایپ کرکټر ما سره کوي نو لازمي خبره ښځه به بچ کې نو بس د ګلمکۍ باندې زما ټول نه زیات زړه هیجي دا به بچ کوم ښځه خوږوي که نه او ډېره عظیم بھائی زړه مې غواړي چې سمې ډېرې زیاتې خبرې تاسو سره وکړم خو تاسو به هم خپل ویډیوز کوئ اخره کې ښکلې غوندې کې میسج وي ښکلې خبره وي کتونکي تاسو ګوري تاسو وینئ د ټولو نه اهم خبره جدا ده د نن سبا زیاتره نفرت په سوشل میډیا باندې روان دی نو دا شیز ختمول پکار دي څوک وایي چې مطلب لکه یو کس پسې څه کنځلو کی نو هغه شیز د نه مایند کوي ځکه دنیا پسې کنځلې کوي یا داسې خلک شته چې معمولی خبرو باندې نفرتونه خوري نو نفرتونه خورول نه پکار کوشش پکار دي چې ورکوټ افغان او مغازه ختم شي نو دا غي نه غټ افغان تلل نشي دا دښمنه د شیزونه دی وړو افغانونه جوړیږي نو واړه افغانونه موږ له پکار چې دا ختم کو نو که هر د غټ افغانونه موږ حد په خپل اخلاص یو بچ پيو ته نه ډیره زیاته مننه قدرمندو دا ویډیو مو په دې ځای باندې راټولو زړه مې غواړي سمې ډېرې زیاتې خبرې د ملګرو سره وکړم خو د وخت کمې او بل د دوی مصروفیات قدرمندو انشاءالله یو نوې مېلمه سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جان یاسین بی دا ملګري په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته